شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون او من به ارومرو په ویرا خطر الوګه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسو ازمایښت کو او زیره ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ الله یو او د هغه لوري ته ورګرځیدونکو دا هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دي